اوس هم راځو د څ دویم درس ته. لیکو څار. څار کې څه شی راځي؟ څ الف ری. څ الف سره یو ځای کیږي او ری څنګ ته لیکل کیږي. او که لیکو څارنوال، بیا څ الف ری نون واو الف لام څه شی کیږي؟ څارنوال. څارنوال. که څاښت لیکو بیا څنګه کیږي؟ څ الف شین ت. دا شی لیکل کیږي. څ الف ګډ راځي، شین او ت ورسره څنګ ته راځي. سخت سهار له لمر ختو وروسته حالت ته وایي چې خلک پکې لمونځ هم کوي او ډیر ثواب لري. او سخت یو ډول کاغذ باندې لیکل دي چې ځینې دمګري کوي او بیا یې اوبو کې اچول کیږي او څښل کیږي. هغه ته هم څاښت ویل کیږي چې له څښلو اخیستل شوې ده. خبره چې د څښلو سوه، څښل به هم ولیکو. څ شین لام. څ شین لام ګډ سره لیکل کیږي او څه ترې جوړیږي؟ څښل. درس به څه شی وي؟ څارنوال. څارنوال. د لیلا پلار څارنوال دی. د لیلا پلار څارنوال دی. هغه د څارنوالۍ کارمن دی. هغه د مجرمانو دوسیې څاري. راځو بیا څارنوال. د لیلا. لیلا کې لام یې لام الف ګډ راځي. د لیلا پلار. پلار کې پی لام الف او ری راځي پلار. څارنوال دی. هغه د څارنوالۍ کارمن دی. هغه د مجرمانو دوسیې څاري. څارنوال د لیلا پلار څارنوال دی. هغه د څارنوالۍ کارمن دی. څارنوال نه وروسته که نوموالی راشي څه شی ترې جوړیږي؟ څارنوالۍ جوړیږي. کارمن کې کاف الف ری میم نون کارمن. کارمن یا کارکوونکی. هغه د مجرمانو دوسیې څاري. مجرمانو کې میم جیم ری میم الف نون واو. دوسیې کې دال واو سین یې. څاري کې څ الف ری او څرګنده یې راځي. دا درس لږ ماته ګران ښکاري، نو بخښنه کوئ او هیله ده چې زده مو شي. څارنوال د لیلا پلار څارنوال دی. هغه د څارنوالۍ کارمن دی. هغه د مجرمانو دوسیې څاري. څو توري تمرینوو. اول څه شی لیکو؟ څ واو کاپ او نوموالی یې. څه ترې جوړیږي؟ څوکۍ. څ واو کاپ، څ واو ګډ لیکل کیږي، څنګ ته یې کاپ یې ګډ لیکل کیږي. او که څوکه لیکو څ واو کاپ ه لیکل کیږي. څ واو ګډ لیکل کیږي، کاپ او ه هم څنګ ته یې ګډ لیکل کیږي. او که څو لیکو بیا څ او واو لیکل کیږي. څ واو ګډ سره راځي څو. او که څنګه لیکو بیا څ نون ګاپ ه لیکل کیږي. او دا ټول ګډ سره راځي. څوکۍ څ واو کاپ ه. او څوکه کې څ واو ګډ راځي، کاپ او ه څنګ ته لیکل کیږي. او
څو کې بیا څې واو ګډ لیکل کیږي او څنګه کې څې نون ګپ او هې ګډ لیکل کیږي. دا به مو لیکلی وي او که فکر کوئ چې سم که ناسم دي نو اوس وګورئ څوکۍ دا شی لیکل کیږي. څوکه بیا دا شی لیکل کیږي. څو دا شی لیکل کیږي. څنګه هم دا ډول ده. ملګرو پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ.